ملا حسن شهباز شریف ته د ښو او پراخو اړیکو ډاډ ورکړی. د سرپرست حکومت د وزیرانو مشر ملا محمد حسن د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف ته د مبارکۍ په پیغام کې هغه ته ډاډ ورکړی چې دواړه ورونه هیوادونه به ښه او پراخه اړیکې ولري. پاکستاني رسنۍ ډان د غوی په دویمه خبر ورکړی چې د افغانستان د سرپرست حکومت د وزیرانو مشر ملا محمد حسن د پاکستان نوي لومړي وزیر شهباز شریف ته د مبارکۍ پیغام لیږلی دی. ملا حسن په داسې حال کې د مبارکۍ دغه پیغام لیکلی چې څو ورځې مخکې پاکستاني ځواکونو پر خوست او کونړ ولایتونو هوایي بریدونه کړي وو چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوب راوښتې وه. د هغه د مبارکۍ په پیغام کې راغلي سرپرست حکومت او د افغانستان اسلامي امارت د خلکو له اړخه تاسو ته د اسلامي جمهوري پاکستان د 23 لومړي وزیر په توګه مبارکي درکوم. ملا محمد حسن په دې پیغام کې زیاته کړې چې د لومړي وزیر په توګه د شهباز شریف ټاکنه یو ښه اقدام دی او له دې سره به دواړو هیوادونو سره اړیکې نورې هم پیاوړې شي. په دغه پیغام کې د سرپرست حکومت د وزیرانو مشر شهباز شریف ته ډاډ ورکړی چې دواړه ورونه هیوادونه به ښه او پراخه اړیکې ولري او دواړه مسلمان ګاونډي هیوادونه به نور هم پیاوړي شي. د راپور له مخې ملا محمد حسن په دې پیغام کې د پاکستان د خلکو د خوښۍ او ښه ژوند لپاره نیکې هیلې څرګندې کړي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.